ګرانو محترم مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. زه حمید مخلص یم او تاسو مخلص سکلز یوټیوب چینل ګورئ. ګرانو مینوالو زیاتره ملګري دا پوښتنه کوي چې یو څوک موږ ته په واتساپ کې میسیج وکړي، خو مخکې له دې چې موږ هغه میسیج وګورو هغه میسیج بیرته ډیلیټ کړي. یعنې موږ دلته پوه نه شو د موږ ته څه راولېږل، یا یې وایس میسیج کړی وي، یا یې لیکنه کړې وي، یا یې کوم تصویر لیږلی وي. نو کومه لاره شته چې دغه میسیجان موږ بیرته راوباسو او دغه میسیج وګورو چې څه موږ ته د ویلي دي. او ګران ملګرو بالکل دغه میسیجان بیرته راایستل شي. په دې ویډیو کې تاسو ته هغه طریقه در وښیم چې تاسو ټول دغه واتساپ میسیجان راوباسئ بیرته. نو ګران مینوالو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم لومړی تاسو څخه په خورا درنه سره هیله کوم که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او خوا کې د بیل نشان هم وهئ تر څو دغه رقم نوې او خوندور ویډیوګانې هر چا نه مخکې تاسو وګورئ. ګرانو مینوالو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ګران دوستانو هر څه نه مخکې به تاسو راشئ په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن تاسو کولی شئ دا هم د پلی سټور نه هم ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې به ساده ولیکئ واتس ریکوري. که تاسو بیا هم د پلی سټور کې دغه اپلیکیشن نشو پیدا کولی نو د دې لینک به تاسو ته ما په ډسکرپشن کې اچولی وي. که ځینې ملګري بیا هم هلته پوه نه شو چې څنګه د ډسکرپشن څخه را ډاونلوډ کړي، نو تاسو دغه زما واتساپ شمیره ده، دا کوم سکرین ما چې ګورئ ما ته میسیج وکړئ، زه به خپل ګروپ ته ایډ کوم، په هغې کې د ټول لینکونه زه شیر کوم. ګران مینوالو تاسو به سمپل همدغه کولاو کوئ. دلته به تاسو ته دغه رقم صفحه راوړي، دلته به تاسو په دغه باندې کلیک کړئ، دغه شی چې کوم دی دې باندې به دا کلیک کړئ، دغه رقم صفحه تاسو ته راوړي، دلته به تاسو په فینش باندې کلیک وکړئ او بیا به هم تاسو دغه الاو وهئ. دغه رقم صفحه به تاسو ته راوړي، دلته به تاسو همدغه الاوي چې لیکلی دی په دې بل ته کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دغه رقم صفحه راوړي، دلته به دغه آپشن چې کوم دی دغه شی چې تللی دی په دې بل ته کلیک کړئ، دلته به دغه واتس ریکوري آپشن چې کوم دی دا به فعاله کړئ. دلته دې ځای نه بیرته بیک لاړ شئ، تاسو ته به دغه رقم صفحه راوړي، دلته به دا ټیک مارک یې دا کومه خانه چې ده او دغه اوکې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ګران دوستانو اوکې به یې کوئ او بیک په لاړ شئ بیرته. نو ګران دوستانو زه راځم دلته د خپل واتساپ ته میسیج کوم او بیا یې ډیلیټ کوم، ګورم بیا څنګه راوځي. نو زه اوس دغه واتساپ ته میسیج کوم، دلته به زه درته یو څه ور ولېږم. ګورئ ګران دوستانو دغه میسیج مې ورته وکړو او دا اوس هلته ګورم چې دلته راورسي، نټ لږ کمزوری دی. ګورئ دې ځینې بیرته ډیلیټ کوم. ګورئ ګران دوستانو دا ما دې ځینې ډیلیټ کړه. دلته چې اوس زه ګورم ګورئ ګران دوستانو دلته میسیج راغلی خو ما ته پته نه لګي چې څه یې رالیږلي دي. اوس زه همغه اپلیکیشن ته په دې اپلیکیشن کې ګورم. نو ګرانو مینوالو اوس دغه اپلیکیشن دغه کوو کلاوه وګورو چې موږ د څه رالیږلي. تاسو کتلی شئ په لومړي سر کې همغه دغه راغلی کوم میسیج چې ډیلیټ کړی دی. ګورئ دلته انګلیسي خط یې لیکلی دی او سره دي دا ګورئ تاسو. نو ګرانو مینوالو دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل ټول ډیلیټ شوي میسیجان بېرته راوباسئ. تاسو ګورئ دغلته ګرانو مینوالو دلته میډیا چې کوم ده په دې باندې دلته کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ چې تصویران وګورئ، دلته چې کوم ویډیو رالیږلي ډیلیټ کړي هغه کتلی شئ، دلته چې کوم وایس میسیج یې ته کړی وي هغه هم کتلی شئ، دلته چې کوم سټیکر یې ته رالیږلی وي او دا هم کوم ډاکومنټ او دلته کوم آډیو دغه ته رالیږلي هغه هم تاسو کتلی شئ. نو په دې طریقې سره تاسو ټول هغه میسیجان راویستلی شئ. خوږو مینوالو که ویډیو مو خوښ وي ضروري لایک د ملګرو سره شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو مې په الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.